د کانونو او پترولیم وزارت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د څو کانونو د استخراج چارو له دوامه خبر ورکوي. د دې وزارت مسؤلین ټینګار کوي چې اوس مهال د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د شاوخوا 200 کانونو استخراج چې پکې په لوی مقیاس 10 کانونه او 100 کانونه په کوچني مقیاس شامل دي. له هغې ډلې د اوسپنې، سرو زرو، مرمر، فلوراید، ګچ او سمنټو کانونو د استخراج چارې روانې دي. در حال حاضر حدوداً 30 معادن از مقیاس بزرگ زیر کار هستند که عمدتاً در مراحل اکتشاف قرار دارد و این معادن شامل منرال های آهن، مس، سربجست، طلا و معادن مرمر و تراورتین هستند که در ولایت‌های مختلف کشور موقعیت دارد و همچنان حدوداً 170 معادن از مقیاس کوچک عملاً زیر کار است. ځینې اقتصادي کارپوهان هم په معیاري توګه د هیواد د کانونو استخراج د هیواد اقتصادي وضعیت ښه کېدو او ځان بسیاینې ته د رسیدو برخه کې مهم بولي. سرمایه‌گذاری روی معادن افغانستان بسیار زیاد مهم است، چون افغانستان دارای معادن سرشار در سطح دنیا است و اگر این معادن واقعا سرمایه‌گذاری اساسی صورت بگیره و در داخل پروسس شود و این کالا به شکل اساسی و به شکل بسیار مرغوب در سطح دنیا صادرات شود، بسیار ارزشمند است و باید وزارت ها و دولت خودش سرمایه‌گذاری ها در معادن داشته باشد. اندونه د دې چې په کور دننه د کانونو استخراج شویو توکو پروسس د غرض هیوادونو په تیر به ځوانانو لپاره کار زمینه هم برابروي. یکی از مؤلفه های اساسی به خاطر بالندگی اقتصاد ترکیز توجه به منابع طبیعی است، از جمله استخراج معادن. هرگاه استخراج معادن افغانستان به شکل صرفه‌جویانه و معیاری تر صورت بگیره و در این حال در داخل خود کشور پروسس شود، با تجهیزات لازم معیاری مدرن ما میتونیم فرآیند خوبتر مدیریت کنیم و نفع خوبتر به اقتصاد افغانستان ما ایجاد کرده باشیم. تر دې وړاندې هم د اسلامي امارت چارواکو تل ویلي دي چې د کانونو په استخراج او پرسترو اقتصادي پروژو پانګونې سره په هیواد کې د بېوزلۍ د کچې کمولو او د اقتصادي ودې په هڅه کې دي.